دامونه به ټول هغه خبرې وکړي. بیا به د ده د خولې نه هغه مهر لرې کړی شي، نو دی به وایي بعتا لکن وسحقا، د خپلو اندامونو ته به وایي هلاک شئ، تباه شئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیختم علی فیه، الله به ورته په خوله مهر ووایي، فیقال لارکانه انطقي، بیا به دې اندامونو ته وویلی چې خبرې کوئ. حفاظت غواړئ که نه، همیشه ځان ته دا رایادوئ چې د قیامت په ورځ به دا سترګې په تا باندې ګواهي کوي، بیا به ته په دې سترګو باندې حرام ته نه ګورې. لکه سورة فصلت کې الله دا خبره کړې ده، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. کله چې دوی راشي الله ته مخامخ شي، الله وی د دوی غوږونه، د دوی سترګې، د دوی د سرمنې، د اندامونه ټول به په دوی باندې ګواهي ورکړي. چې کله ستا ذهن کې دا خبره پرته وي که نه چې زما د سترګې په ما ګواهي کوي، نو ته به ځان ساتي د څه نه؟ حرامو ته د کتو نه. او هغه حدیث ته ما څو پیرې بیان کړم، د صحیح مسلم کې دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی موږ یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو، فضحکا، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو. وی بیا وی چې تاسو ته پته شته چې زه ولې خاندم؟ وی موږ ورته وی چې الله او د الله رسول ته پته ده. وی من مخاطبة العبد ربه، د بنده ماریزې د قیامت پر ورځ د الله سره هغه راته رایادې شو. ومې خندل. وی دا بنده به الله ته وی د قیامت پر ورځ چې ای زما ربه تا زه د ظلم نه ساتلی نه یم؟ وی او ظلم خو زه نه کوم په چا، الله به ورته وی. نو دی به بیا وی چې یا الله زه نه منم د هېچ چا ګواهي، صرف د خپل ځان ګواهي منم. الله به ورته وی صحیح، زه صحیح ده. نن الله به ورته وی چې کفا بنفسک اليوم علیک شهیدا، نن ته په خپله کافي د ځان دپاره ګواه، وبالکرام الکاتبین شهودا، او کرام کاتبین د دوه ملایک چې لیکل کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیختم علی فیه، الله به ورته په خوله مهر ووایي، فیقال لارکانه انطقي، بیا به دې اندامونو ته وویلی چې خبرې کوئ، فتنطق باعماله، نو بیا به چې ده څه کړي دي د اندامونه به ټول هغه خبرې وکړي. بیا به د ده د خولې نه هغه مهر لرې کړی شي، نو دی به وایي بعتا لکن وسحقا، د خپلو اندامونو ته به وایي هلاک شئ، تباه شئ، فعنکن کنت اناضل، زه خو م ستاسو دپاره لګیا وم، الله سره مې خبرې کولې او تاسو په ما ګواهي ورکړه. الله به ورته وایي چې دا تا غوښته. نو یو طریقه هغه د نظر د حفاظت هغه څه ده؟ ځان ته دا رایادوه چې قیامت په ورځ به الله زما نه د دې هر څه تپوس کوي او دا به په ما ګواهي کوي.